ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه او 200 زره وګړي له سختې لوږې سره مخ دي چې دا رقم نږدې د دغه هیواد له نیمایي نفوس سره برابر دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د می په 9مه نیټه خبر ورکړی چې د روان کال له جون څخه تر نومبر پورې به د غنمو د ښو حاصلاتو او د نړیوالو مرستو د زیاتوالي له امله د افغانستان د غلو دانو د خوندیتوب وضعیت لږ څه ښه شي، خو دغه ښه والی به لنډمهاله وي او دوامداره وچکالي او سخت اقتصادي بحران به د میلیونونو افغانانو پر ژوند سختې بدې اغیزې ولري. په کابل کې ګڼ شمېر خلک هم د روان وضعیت په اړه اندېښنه لري او همداراز له بیکارۍ څخه سر ټکوي. ټوله ورځ کې ډېر کار وکړو همدغه یا 80 روپۍ یا 80 روپۍ چې الا ډېر کار وشي دغه 80 روپۍ 100 روپۍ نه بره کېږي نو مجبور یو چې کار نه وي پوه شي خو قرار بس پرېوځو نو څه وکړو. پدرم مایی بس خودم بچه کلان پلار مې معیوب دی، زه د کور مشر هلک یم او نور وروڼه مې واړه دي. د کور ټول مصرف زما په غاړه ده. زه چې ډیر کوشش وکړم د ورځې 100 یا 150 افغانۍ پیدا کوم چې یوازې د وچې ډوډۍ لپاره بسنه کوي. په کابل کې هغه کورنۍ چې بې وزله دي او د ګټې وټې لپاره هم څوک نه لري، دوی له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي او ځینې بیا له حکومت څخه د کاري فرصتونو برابرېدو غوښتنه کوي. په کابل کې یوه کونډه چې د ګټې وټې لپاره څوک نه لري او کورنۍ ورله غاړې ده وایي زه له ټولو مرستندویو بنسټونو څخه غوښتنه کوم چې د افغانستان خلک ډیر بېوزله دي، له موږ سره دې همکاري وکړي ځکه زه د 5 ماشومانو لپاره مجبوره یم خواړه پیدا کړم. دلته هم د نوم لیکنې لپاره راغلی یم چې د مرستو په لیست کې نوم ولیکم. هر هغه ځای ته مراجعه کوم چې د مرستو ورکولو لپاره نومونه لیکي. نور نو څه وکړم؟ کاروبار در صفر از به در قیمتی هم بیخي کار روزګار بیخي نشته او د خوراکي توکو قیمتونه هم ډیر لوړ شوي دي. په داسې حال کې چې زه په ټوله ورځ کې یوازې 100 افغانۍ پیدا کوم، په هغه باندې زموږ وړه هم نه کیږي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند وایي په هیواد کې اقتصادي ستونزې له لسیزو راپدې خوا دي چې زموږ هیوادوال ترې ځورېږي، خو زیاتوي چې له تحولاتو راوروسته یو څه په دې خاطر زیاتې شوي چې په خبره یې ځینو مرستندویو بنسټونو هم خپلې مرستې درولې چې د تیر په څیر همکاري نه کوي او همداراز د روان وضعیت یو لوی لامل د ملي شتمنۍ کنګل کېدل بولي. البته ځینې ستونزې چې زیاتې شوي دي هغه په دې معنا دي چې کله اسلامي امارت راځي هغه امداد رسان سازمانونه هغه خپل کومکونو مرستې متوقفې کوي، بندیزونه د افغانانو پیسې هلته کنګل کېږي. په هیواد کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم روان اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې که چیرته حکومت خلکو ته کاري فرصتونه برابر نه کړي او روان وضعیت سم مدیریت نه کړي نو لا به ډېرې بدې پایلې ولري. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.